په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې د کابل ادارې د وحشتونو په اړه د اسلامي امارت د ویاند څرګندونې. له تېرو څو ورځو راهیسې د کابل ادارې ضربتیانو په نامه عسکرو د خوست ولایت صبري ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د عامو خلکو په کورونو او د مکتب په نوم بازار باندې عملیات پیل کړي دي. د معلوماتو په اساس په دغو عملیاتو کې بهرنیو اشغالګرو ځواکونو الوتکو هم ورسره مرسته کوي چې لاندې د خلکو کورونه بمباروي او خلک وژني. د هغو معلوماتو په اساس چې تر اوسه پورې له سیمې څخه ترلاسه شوي په دغو عملیاتو او جنایاتو کې نږدې 60 تنه ملکي هیوادوال چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي په کورونو کې شهیدان شوي، ګڼ شمېر نور ټپیان دي. لسګونه کورونه، دوکانونه او هایټۍ له منځه وړل شوي او د خلکو کورونه اموال چور شوي دي. همدا ډول د هلمند د خوراب د شرق ته نږدې تامنیانو په نامه سیمه او بادغیس مکور ولسوالۍ د ترکیو سیمه او ځینو نورو ولایتونو کې هم مزدور دښمن وحشي کمانډوي عسکرو د خلکو په وړاندې د په عملیاتو بوخت دي چې د عامو خلکو سلګونه کورونه یې نړولي، ګڼ خلک یې شهیدان کړي او ټپیان کړي او ډېر نور خلک یې خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي. چې موږ په دې اړه باندې وخت په وخت مستند راپورونه هم خپاره او له رسنیو سره شیر کړي دي. اسلامي امارت د دښمن لخوا دا ډول وحشت او د عامو خلکو وژل په تر ټولو سختو ټکو غندي. دغه وحشت د کابل ادارې د ظلم او جنایاتو ښه بیلګه بولي او ژمنه کوي چې له جنایتکارانو څخه به د خپل مظلوم ولس غچ اخیستل کیږي. همدا ډول موږ په نړیوالو حقوقي او بشري نهادونو غږ کوو چې په دغو وحشتونو، وژنو او ځورونو په وړاندې خپل موقف ښکاره او مسؤلیت پر ځای کړي. په ځانګړي ډول یو نما چې د ملکي تلفاتو په اړه همیشه په غلطو معلوماتو ولاړ او راپورونه خپروي، نن باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ملکي وژنو رښتینولۍ راپور ثبت کړي او خپور کړي. ورسره د هیواد رسنۍ هم باید په دې مظلوم ولس باندې زړه وسوځوي، د ملکي خلکو له وژلو پرده پورته کړي. موږ سیمو ته د ورتګ زمینه ورته برابروو، باید ورشي او له سیمو څخه مستند راپور ترتیب او نشر کړي.